ملګرو سلامونه مې واخلئ. په داسې حال کې ناروغي په وطن راخوره ده، د همت او د جرأت نه به کار اخلو. څنګه چې زه بیا په ویډیوګانو کې وایم چې یو طرف ته په دې کې صحیح هیلدي خوراک خواړه چې کوم زموږ وس کېږي، بل طرف ته خوب پراپر کول او بل طرف ته واک یعنی اکسرسایز. د پښتونخوا ریډیو پروګرام مې وکړو، ولس ته مو خبر ورورسوه. اوس روان یم د هغه ځای نه به د پښتونخوا ریډیو د مخې نه به په واک ځمه او تر محمد میډیکل کمپلیکس حیات آباده پورې به ځمه. نو بس ما سره راځئ ښه، ګاډی مې چېرته ونه وایي. خو واک جنون غواړي، لیونتوب غواړي، او په دې حال کې چې بیا تاسو د وباګانو مقابلې کوئ نو ګرځئ به یعنې ګرځېدو مطلب دا چې سیف به ګرځئ. ګورئ که په کور کې چېرته داسې یو خلاني چمني هلته خپل واک جاري ساتئ ایکسرسایز، یا که کور نه وي نو بهر به یې داسې ځای کې چې چېرته تاسو محفوظ یئ چې ډېره ګڼه ګوڼه نه وي، خو واک او ایکسرسایز به نه پرېږدئ. ګورئ دا ډېر مهم دی. چونګی دی، د دې نه اخوا دا لار چېرې دا کبابیانو ته وتې ده او زما سفر دوامدار دی. دا نیټي ګریټي واړه څیزونه درته ځکه نشم ښودی چې بیا به دا قصه ډېره اوږده شي، تاسو به ستړي شئ. نو ماینر قصې پکې نه کوم او غټ غټ زونه درته ښیم. ماما سیکل ماما ښه دی ښه، سیکل هم ایکسرسایز کې راځي. ورېږه چې سیکل ماما ورسو، ماما رانه ډېر مخکې لاړ. دا که په سیکل هم څوک ګرځئ که نه، دا هم په ایکسرسایز کې راځي. ډېر ښه ایکسرسایز دی، ډېر کیلوریز برن کوي. دا راځئ. ګلونو قدر چاز ده، د بلبل یا د بوراز ده. د سپرلي نښې نښانې شروع دي، ګلونه هم راټوکېږي، د پسرلي علامې راغلې، له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. دا ښکلاګانې به هم وخت تر وخت هسې کوو، واک به هم روان وي. ځوانان چې دا لاره یې چېرته وهلي که نه، هغو ته به اندازه لګي PSO دې ته راورسېدمه او تیل هم ارزان شوي دي، خو هغه څه سپرلي چې نه پکې غوا او سریو نه. اوس په تیلو ارزانېدو څه کوئ، اوس خو مونږ ګرځېدی نه شو، نو خو بیا هم زه ښه دي، چاته خو به دې فایده ورسي که نه. دا لاره ده او دا ځایمه. اوس صدر چې کوم دی دا 2 کیلومیټره، ایرپورټ 3 کیلومیټره، 8 کیلومیټره، حیات آباد تورخم کیلومیټره رانه پناه دي. امن چوک ته تقریبا رانږدې یم. امن چوک ته دا دی زه راورسېدمه. ورک دې شمه، خیر دی، ما پې ورک ایمان راوړی دی. امن یو مسلک دی، ما پې کلک ایمان راوړی دی. او چا چې د امن بیرغونه پورته کړي دي، پټ دغه خلکو په ټوپک ایمان راوړی دی. ډاکټر امین تنها صاحب، امن چوک مې دا دی. که خیره ونغخ لوړ مې تیر کو، مخکې راځئ. نه ټیکسي به ودرېږي، خو زه به نه ځم. قدرمنو امن چوک کې روان یم او زړه مې کېږي چې یو څو ټپې ومو کړم، خو داسې مشکل سره رامخ وو که نه چې که ټپې مې وکړې نو بیا به 200 خلک را پیدا شي، دانشوران او عالمان او قصې چې دا د کفرو کو دا مرض دی او لانجه ده. خو بهرحالې دا به لینک وو که نه دې قصې سره. او د دې وبا نه که خدای خلاص کړو نو بیا به خپل ولس ته وکړو ډېر کارونه، او وبا د زور دې پاتې نه یمه. هی کور دې راښایه ننواتې به درځمه. هلته حکومتي ځواکونه هم ولاړ دي، چمتو دي. به وایي چې دا یار چېرته لیونی شوی دی که څنګه چل دی. خو به هر حال موږ د جرأت، د همت او د جذبې خبرې کوو، احتیاط هم کوو، خو ژوند هم کوو. مخکې راځئ. دا وخت د KFC مخکې روان یم. KFC بند دی، دروازې وهم چې ولې وهم، خپل زړه ته نارې وهم چې ولې وهم. زما د خپې چال نورم تېز شو. دا دی یو کال را روان دی، ډاکټر قدیر صاحب کال دی. جی ډاکټر صاحب، جناب ډاکټر صاحب، زه پښتونخوا ریډیو نه روان یم، پیادل به درځم حیات آباد. اوکې څو ټایم پورې به ډوډۍ تیاره شي؟ 30 منټس. ډاکټر صاحب صحیح ده. ډاکټر صاحب کال راغی چې 30 منټس پورې ملګري راغلي دي او ډوډۍ تیاره ده. ډاکټر صاحب خراب دي کړو، ډېر دې خراب کړو ډاکټر صاحب. د دې ډوډو نه خو موږ ځان ساتو چې
خېټه راکمه کړو. په خیر جانانه څنګه یې؟ واک ښه شی دی که نه؟ وا دی وایي ښه شی دی خو څه به چلې پوه نه شو. حاجي سلام علیکم. کاکا ښه په خپل چروت کې روان و. دا مرسي ټیچنګ هاسپټل دې ته راورسېدم او دلته بیا موږ سره مخکې یو ځای دی چې هغې کې وایي چې هر شی سټور دا د پښتو نوم دی ګورئ هر شی سټور یعنی everything سټور چې په دې کې هر څه میلاویږي. پکار ده چې زموږ د دوکانونو مکانونو نومونه دې هم پښتانه شي. مورنۍ ژبه ګورئ ډېر لوی څیز دی. بی آر ټي د بی آر ټي د زړه دپاره او د شانګ لپاره په ټیکټ راغلی یمه. بی آر ټي مزې کوه وبا رانه ته هېره کړې. سرې ډوډۍ تودې ډوډۍ او خوږې ډوډۍ هم ما ته خاندي. زه وږې هم یم خو نه که خیر یې ما ته ډېر مزل پروت دی. لار ډېره اوږده ده او کوشش کوئ چې خوراکونه څومره په کور کې خورئ پاک خوراکونه خورئ نو دغه به ستاسو د محفوظ صحت سبب جوړیږي. تاکال مې تقریبا د خپې لاندې کړی دی. تاکال دا هغه دوکان دی چې دلته به زه نوم نه اخلم خو زما یو ملګری و همیشه چې به موږ دلته راغلو هغه وی ما له نسوارو یو پوڼۍ راولی وي هغه تور نسوار هغه تور بنو واله نو هغه دوکان هم بند دی. های نسوارو داسې وخت مو چې درنه سړي خبره ټیکې به مو جوړ کړو درونه دې بر وختي ته به مو ورسو. داسې وخت راغلی چې نسوار هم بند شو. به هر حال د خپل چاپېرچل خیال ساتئ د نیچر خیال ساتئ ګنې د هر څه به راباندې بند شي. د دوایي دوکانونه او جنرال سټورز چې په هغې کې اشیای خوردنوش یا د خوراک څښاک څیزونه ترلاسه کیږي هغه یوازینی خلاص دي او نور ټول دوکانونه بند دي. شهر خالی، کوڅه خالی، ساغر و پیمانه خالی، هر څه بند شوي دي. خو دا ښه دي، دا تحفظ دی، دا ځان ژغورنه ده. هی ملګرو زما په مخ باندې به خولې هم تاسو کتی شئ. به هر حال پیاده سفر دوامدار دی په دغه غرض باندې چې وبا ته ماتې ورکو په صحتمند ملک باندې. خبره دا کومه دا زمانه شاته تاسو کتی شئ تنبوانو موړ نظر راغلم دلته به شینواري چاول و که نه شینواري روجي به وي دومره ښایسته او یو رش به جوړو. د دې تر څنګه دا هغه بیزي روډ دی چې په دې باندې به دلته سلور ډریګن، دلته شیراز، دلته عثمانیه، دلته چاینیز ټیرس، دلته کیفې د میلانو، دلته مقبول آیس کریم یو پوره هل چل ګڼه ګوڼه به دا هسې خو زه ستاسو د توجه د ګرځولو دپاره چونکه ټول د وبا خبرې دي خلک یې نفسیاتي بیماران کړو ما وی چې نن تاسو یو بل طرف ته بوځم. خو دا یوه خبره سنجیده واورئ یاد ساتئ دغه پوره نړۍ دې ته ګلوبل ویلیج وایي. دا نړیوال کلی دی، دا زموږ شریکه ده. که موږ د دې خیال نه ساتو که نه داسې څیزونه به مخې ته راځي. تاسو دا شاړ پاړ بازار لیدی شئ. هی وایي چې part as a part is incomplete. When you contest it with universe it become complete. کله چې یو پرزه یو ایسه یوازې دا هیڅ هم نه ده. دا امریکا، دا یوکې، دا چاینا، دا پوره ملکونه یوازې هیڅ هم نه دي. موږ انټر کنیکټډ وو، په یو بل باندې ډیپینډنټ وو. دا دنیا زموږ شریکه ده. دا ایټم بم جوړول، دا میزایل جوړول، دا د ډسټرکشن ویپنز جوړول. د دې په ځای که چېرته موږ هسپتالونه جوړ کړی وی، موږ د صحت نور سهولیات، نو نن به موږ د دې لویې ستونزې سره نه مخ. نو زما په خیال که چېرته یو ملک سوچ کوي چې زه به په بل ملک کې د بارودو خاړه ورکمه، زه به بل ملک برباد کمه، زیروح به اوسېږمه او زه به آباد شمه، کله هم نشي. دا نړۍ زموږ شریکه ده. زه به د بل خیال ساتم نو هله به زه آبادېږمه. ایون زه به د پوره ایکو سیسټم خیال ساتم، زه به د هر زیرو خیال ساتم، زه به د نیچر خیال ساتم. دا شاړ بازارونه چې ووینم زړه مې روانېږي. خدای به په دې غرونو د ګلونو باران راولي، خدای به راکې بیا د خپلې مینې دوران راولي. خو موږ ته پته ولګېده چې وي آر نثینګ، موږ هېڅ هم نه وو. دا پوره خلک چې راغونډ شي که نه هغو له هېڅ حال اوس نه ورځي، لګیا دي، کورنټاین دي، په کورونو کې دي. نو زه وایم چې موږ د دنیا د ډسټرکشن سوچ نه کوو،
آبادۍ کې د خپله ګیټۍ ور واچو آبادۍ کې راځئ را سره دا توتوګان پکې خوشحاله دي شیره باندې حمله ونه کړي څنګه چلې بچیا کرې مک آها ویل ډن ویری ګډ بس دا ژوند دی دس از لایف د اژدها کومې کې واوښته مشین د خندا د ژوند اخره رڼایي مې سمه ومانځله هسې خو دلته بې ځای ولاړ دی خو دا کوترې راته ډېر اصلي کوترې ښکاري ښه کوتو راځه ځان وباسه افسریا شپه ده او مسافر ما درته وی چې ښار ته مه ځه سپي به دې مات کې مسافر به دې ګڼي نه ځان وباسه قدرمنو یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی که یو طرف ته پړانګ دی او بل طرف ته ډانګ دی خو په دې کې به د نهر څه خطای نو ډاکټر صاحب وایي چې زر راځه او زه په واک باندې کمپرومایز نه شم کولی نو بس اوس ګورو چې څوک ګټي ډاکټر صاحب ګټي او که زما دا واک ګټي تقریبا ارباب روډ مې وهلی دی دا وخت اوس زه یونیورسټي ټاون ته نږدې یم یعنې چېرته چې شاهین کمیسټ دی هغې ته رانږدې شوی یم سلامونه ګلونو یاران هم روان دي په موټر سایکل خو زه خو به پیاده ځم مقابله به کې مقابله کرن خان به راته وي استاذ کرن خان سندرغاړی وي چې څومره وګرځي که نه دومره به وي وګرځي او چې څومره وي ودرېدی بس دومره ودرېدی هی دا سستا بازارو دلته به خلکو ارزانې سوداګانې کولې یو څوکیدار کاکا نه سې کاکا جانه ښایي خوشحاله راته اوسه بس ته هم لویه مبارزه کې شاړې کنډرې ساتې مخکې راځئ ژوند کوئ ښه توجه مې ستاسو به بله اړولې ده قدرمنو حالت واک کې شپه بالکل تیاره ده او دا ځوانان دي لکه د کوم ځای بچیا کالامو د سوات کالامو دلته څنګه راغلی بیا سکول لپاره راغلی نو سکول چوټي ده نو اوس څه کوئ پلار دې څه کوي پلار بیا دکان کوي نو شپه نه ده کور ته نه ځئ لکه مړه کور ته لاړ شئ که نه اوهو قدرمنو هوی د سړي زړه ونړېږي دا څنګه چل دی یار دې واک کې هم په هر حال ډېر ښکلي ماشومانو د کالامو په خیر ګلابه څنګه چل دی یار دی داسې را روان ما وې که ما نه غاړې وځي سوشل ډسټنس ساتل پکار دي دا دی ټاون ته راورسېدمه د بادارو کوڅه نو دلته فروټس وغیره یا نور داسې د خوراک څښاک څیزونه چې هغه دوکانونه خلاص دي دا سپین جومات مخامخ مناره په نظر باندې راځي او ایدي سنټر مې هم په نظر راغی دلته ایدي ایمرجنسي پوسټ نو ګورئ په دې چاپېرچل کې ملګرو دا یو خبره هم واوره ډېر غریبانان خلک دي لږ د هغو هم خیال ساتئ مستحق جنون چې کوم دي که نه هغه پروفیشنل بیګرز نه چې کوم جنون خلک دي نو هغو ته خیال کوئ چمګاونډ کې ډوډۍ لږه زیاته پخوئ هغو له هم ورکوئ مستحق خلک دي چونکې لاک ډاون دی لږ حالات فریز شوي دي نو د هغو خیال ساتل ډېر مهم دي منو چونکې ډاکټر صاحب وینا ده چې هلته ملګري انتظار کوي که چېرته دا نه وی یقین وکئ تر حیات آباد پورې به مې واک کوو خو بده خبره ده ملګري به انتظار کوي ډېر ملګري نه دي 2 یا 3 کسان دي سوشل ډسټنس ګڼې ګوڼې نه ځان ساتو بل یو خبر تاسو ته کوم ملګرو تاسو به څومره زما خیال دی ما سره بلها انټلیکچوال ملګري هم دي که نه په دې فیسبوک باندې نو هر ملګري خپل سوچي که نه چې افسر افغان او ورخوښی دی خو دا لمحې نه دي دا هم ګورې موږ انجوی کوو رښتیا خبره ده خوندتیالو بیا به یو وخت داسې راشي چې که زه غواړم هم خو زه به دا څیزونه نه شم کولی اوس دا دی دا مخلوق ګوري چې دا یار څنګه چل دی خو هېڅ پروا مو نشته دی په دې دنیا باندې وایي چې خلک به هر څه هر څه وایي جانانه مه د چا مننه یې منمه او بله دا چې اوس به تاسو ته دروغجن شمه خو چونکې وایي په کلمه دې ژبه بند شه ټیکسي ما ته دې ټول عمر دروغ ویلی دي نو اوس به مجبورا زه ټیکسي کې کښېنمه خو ملګرو دومره انتظار نه شم کولی دروغ زه کله ویمه نه نو دا زه او دا ټیکسي ورېږئ ورځه
زه چې ټیکسي ته را رسېدم دا دوه ملګري ته کوم ځای زړګیا د یو بل نه لږ لرې لرې ودرېږئ ګورئ سوشل ډسټنس خاطره 400 او دا بل ملګری ښه نو زه دې ولیدم لرې نه که څنګه ډېر رامنډه هاي هاي د پښتونولي تقاضا خو دا چې کلکه غاړه درله درکمه خو دا وبا او دا حالات دا وایي چې نور درنه لرې شم او دا بده خبره نه ده چې لږ د یو بل نه لرې شو دا وبا به رانه لرې شي خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم یار خوشحاله اوسئ خوشحاله نو بس اخري لاره را سره د ټیکسي وه استاد جي سلام علیکم استاد جي ما نه به لرې لرې اوسئ ښه ځکه دا په دې نه یم خفه نه شي خو چونکې لږ فاصله پکار یو ماسک دې لګولی دا دې ښه کار کړی دی ښه او لږ به احتیاط کو خلکو ته هم دا پیغام ورکوه چې لږه فاصله ساتي د دې وبا یوازینی الله پامان الله پامان یوازینی علاج دا دی که نه استاد جي چې موږ د یو بل نه لږه فاصله وساتو او بله خبره دا ده چې موږ د ماسکونه واچوو لږ دغه راکې راشي که نه علامت ټوخی دغه نو لږ به هسپتال ته ځو ښه په الله به هم یقین ساتو خو احتیاط به هم کوو که نه موږ خلک اکثر دا خبره کوو چې دا خو د کلونو یو تهذیب دی او یو ثقافت دی موږ سره دا ثقافت چې ژوندي وو خو ثقافت به مخکې ویسو که نه اوس چې ټولو کې مرض او وبا ولګي نو بیا په ثقافت او په کلتور او په تهذیب څه کې تهذیبونه خو د خیر وځي پیداوار دی نو لږ به احتیاط کوو ملګرو آخرکار ټیکسي ته وختمه ډاکټر صاحب ستا د زړه دپاره او د سپین جومات نه په ټیکسي کې کېناستمه یعنې ما خیال دا و چې زه به پیاده درځم خو به هر حال بیا مې هم توره کړې ده سپین جومات ته مې ځان را رسولی د پښتونخوا ریډیو نه اټس اباؤټ آی تھنک 8 مایلز ډسټنس نو خوند یې وکړو مزه یې وکړه نننۍ وړې غوندې ویډیو یوازینی مدعا او پیغام دا و چې خلک د وبا د وجې نه ډېر زیات په نفسیاتي توګه باندې لګیا دي ډپریس کېږي ټنس کېږي کم چې ایمیون سیسټم کمزوری کوي د قوت مدافعت او کم چې تاسو بیمارو ته نور کمزوري کوي ولنریبل کوي نو ما وی چې په دې ټوکو ټقالو کې ستاسو توجه یو بل طرف ته وګرځوم په دې لاره باندې او لږ د واک اهمیت باندې هم خبرې وشي بیا په لاره باندې څه کېږي څه روان دي زه به بخښنه غواړم که کوم ملګري یا ګیلمن شي یا خفه شي چې یا موږ بیمارانو یا وبا ده او ته پکې لګیایي دا قصې کې خو به هر حال د اژدها په کومې کې د ژوند خبرې کول هم یوه لویه مبارزه ده د ژوند خبرې صرف په دې بنیاد باندې چې ټینشن بنالو او د نفسیاتو ماهرین وایي چې په دغه حالاتو کې ته نور ټینشن نه نو نور خرابېږي نو دا ستاسو توجه راګرځولو یو بل اړخ ته بورډ بازار مې دا د ووهو خو په ګاډي کې کاش که زه پیاده وی نو نور به هم خوند کړی په هر حال خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ خپل ملګري خبر کوئ خپل چاپېرچل خبر کوئ د وبا نه ځان وساتئ د همت نه کار والی د حوصلې نه کار والی خپل د ځان ډېر زیات خیال ساتئ ژوند کوئ او رښتیا خبره خو دا ده چې هغه انسان د دنیا د ټولو نه معتبر انسان دی چې په انسانیت یقین ساتي او د نور انسانانو د ښېګړې دپاره خپل د برخې کار کوي لازمي نه ده چې موږ د اسمان ځمکې ته راکوز کړو ځمکه د اسمان ته وخېجو خو دغه لازمي نه چې خپل د برخې کار دی وکړو ښاد اوسئ آباد اوسئ او بي آر ټي دې هم الله تعالی جوړه کړي د لوی الله په امان